محترمو د رمضان المبارک په میاشت کې د خپل بیبي سره سملاستل هغه ښکلول او په خپو کې راګرول دا څنګه دي. عزتمندو فقهاو دا مسله په تفصیل سره لیکلې ده چې کله روژهدار ته په خپل ځان باندې کنټرول حاصل وي نو د خپل بیبي ښکلول په بغل کې ګیرول او د هغې سره سملاستل بالاتفاق جایز دي چې کله د انسان په ځان باندې پوره یقین وي. البته که د فساد خطر وي نو بیا دا کار مکروه دی، د دین ځان ساتل پکار دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو کس راغی او ورته وایي ای د الله محبوبه په روژه کې ماله د خپلې بیبي سره سملاستل جایز دی او که جایز نه دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه منع کو. بیا ورله بل کس راغلی او ورته وایي ای د الله حبیبه په روژه کې ما دپاره د خپلې بیبي سره سملاستل جایز دی او که جایز نه دي؟ هغه ته د الله رسول اجازت ورکو. نو دا چاله چې اجازت ورکو دا بوډا و او چاله چې اجازت ورنکو یعنی منع یې کو نو دا ځوان و. ځکه د بوډا شهوت څه ناڅه کم وي، هغه په خپل ځان باندې کنټرول لرلی شي. چونکې ځوان هغه د ځوانۍ په جذبه کې وي، دې وجې نه هغه په خپل ځان باندې کنټرول نشي کولی. نو محترمو احتیاط په دې کې دی چې انسان د رمضان المبارک په میاشت کې د خپلې بیبي نه ځان وساتي. او که چېرته یو انسان د خپلې بیبي سره سملي هغه ښکلی او په دې دوران کې د ده انزال وشي نو بیا د دې انسان روژه ماته شوله. په ده باندې اوس صرف قضا راوړل هغه ضروري دي، کفاره په ده باندې نشته دی. دغه شان یو انسان هغه پردۍ ښځې ته د شهوت په نظر باندې وګوري او د ده انزال وشي نو دا به اوس صرف قضا راوړي، کفاره په ده باندې نشته دی. که چېرته یو انسان د خپل محبوب یا د خپلې ښځې لاړې تېرې کړي نو په دې سره قضا او کفاره دواړه لازمیږي، ځکه په دې لاړو کې لذت او خوند حاصلیږي. لیکن که چېرته یو انسان د یو عام انسان لاړې تېرې کړي په هغې سره بیا کفاره نه لازمیږي، صرف قضا به راوړي، ځکه په هغې کې لذت او خوند نه وي.